رحیم اوس په صفحه نمبر 19 باندې دوی یو دغه ورکړی دا اکټیویټي وایي ټرای اټ آوټ څه بوتل یې ورکړی دی وایي داسې وکړه ټرای اټ آوټ مطلب دا دی داسې کار وکړه ورکینګ ماډلز اپلانګ داسې یو ماډل نمونه ورکړله چې په شانتې د پیپړو ده خو که تاسو زما په دې چینل کې نوي یا زما چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ دی یو ماډل ورکړی یو نمونه ورکړله په شانتې د پیپړو ده او د بوتل نه کار اخیستی دی په شانتې د پیپړو نو دوی وایي څه وکړئ ټرای اټ آوټ وایي داسې وکړئ ټیک اسمان پلاسټیک باټل یو وړوکی د پلاستیک بوتل له واخلئ باټل له واخلئ اینډ ریموو د باټم پورشن اف اټ او د دې نه لاندنۍ حصه لرې کړئ د دې بوتل نه کټ ا لارج بالون اینډ پیکس اټ آن د باټم اف پلاستیک باټل اوس یو غټه غباره راواخله پړسوکی چې ورته مونږ وایو هغه کټ کا او د لاندني طرف ته ولګوه attach a small balloon on the top of bottle and push it down inside وایي داسې کار وکړه چې اوس یو وړوکې بله غباره راواخله هغې په دې بره سر پورې وتړه دننه یې ورته ور واچوه now pinch the large balloon and pull it downwards اوس داسې کار وکړه چې د لاندنۍ غټه غباره کومه ده په دې باندې زور وکړه پینچ داسې مرول ته وایي که نه تاوي که لږه شانتې او زور پرې وکړه and pull it downwards او لاندې طرف ته یې راکاږه what happens to the size and shape of small balloon د وړه غباره چې د پاسه نه وه د دې په شکل کې او په سایز کې په قد کې څه فرق راغی که نه څه فرق به پرې راځي نو can you relate these two balloons with some parts of your body وایي دا دوه غبارې چې کومې دي دا ته په خپل وجود کې د څه حصو سره موازنه د دې کولی شي ریلیشن یې تعلق یې ښودلی شي چې د چا په شانتې تعلق دی نو اولنۍ خبره دا د اولنۍ خبرې جواب دا شو چې دا کم غټ بالون دی دا لاندې کومه غباره ده په دې باندې مونږ زور وکړو رامخکو ده نو هغه بر یو چې دی هغه ته به زګی میلاو شي نو هغه به ډاکه شي لکه داسې به شي داسې وپړسېږي شانتې به نو په شانتې د پیپړو شو چې لکه پیپړې کله وغځېږي لکه دا مونږ راښکو ده که نه دا یو قسم غځېدل شو نو پیپړو کې هوا دننه لاړه شي نو وپړسېږي نو دا کار وشو پیپړې وپړسېدې چې واپس بیا پرېږدي نو واپس به تشه شي دغه ځګی به تش شي خالي وشي نو چې پیپړې غځېږي تاسو ویل ایکسپینډینګ کوي غځېږي اینډ کمپریس او راټولېږي نو چې وغځېږي نو هوا ورته لاړه شي وپړسېږي بیا چې واپس کمپریس شي نو هوا ترې بهر راوځي نو یو خبره دا شو چې یاره دغه کې په سایز کې فرق دا راځي چې دا به وپړسېږي دویمه خبره دا چې دا وایي ته د خپل وجود د کمې حصې سره یو شانتې ګڼې ریلیشن یې تعلق یې د چا په شانتې دی نو دا د پیپړو تعلق دی د لنګز زموږ د وجود د لنګز په شانتې کار دی وکړو د پیپړو په شانتې کار یې وکړو چې د هوا نه ډکېږي تشېږي بل یو اکټیویټي دوی ورکړې ده په صفحه نمبر 20 باندې 2.1 اکټیویټي ده وایي هاو مچ ایر کین یو بریت آوټ ته څومره هوا د خپل وجود نه بهر ایستی شي بریت آوټ دې ته وایي چې کله مونږ د پیپړو نه هوا بهر وباسو کاربن ډای اکساید چې کوم دی وایي ته څومره ایستلی شي اوس د دې لپاره یو تجربه د ګروپ ورک دی د یو کس کار نه دی وایي په ګروپ کې دا کار وکړئ میټیریلز اشیا چې کوم څیزونه په کار دي د تجربې لپاره پلاستیک باټل وایي لیډ داسې پلاستیک بوتل په کار دی یو چې هغه پلاستیک بوتل کې زموږ سره سر ورپوري لیډ سر ته وایي ربر ټیوب یو نری پیپ په کار دی د پلاستیک ربر ټیوب نری پیپ ته وایي لکه څنګه چې زمونږ هغه ډریپونه چې کوم کېږي ډراپس چې کوم دي هغه مریضانو ته چې کوم ډراپس کوي په هغې چې کوم ټیوب هغه نری شانتې وي ربړ والا کوم پیپ یې هغه ته چې دی نو ربر ټیوب وایي هغه په شانتې یو پایپ په کار دی مونږ ته او واټر ټب د اوبو یو ټب راته په کار دی یو بالټۍ پرمننټ مارکر او داسې مارکر په کار دی چې هغه خط په اسانه باندې نه ورانېږي پروسیجر طریقه کار څه دی فل د باټل وید واټر اینډ پوټ د لیډ آن وایي داسې کار وکړه چې یو بوتل د اوبو نه ډک او سر پرې کېږدوه هولډ اټ اپ سایډ ډاون اوس داسې کار وکړه چې دا بوتل الټه کړه ان د ټب په دې بالټۍ کې د اوبو په بالټۍ کې ان ټب اف واټر د اوبو په بالټۍ کې بالټۍ به دې د اوبو نه ډک کړی بوتل به دې هم د اوبو نه ډک کړی دی بوتل پکې اوس الټه کړه او سر دې پرېښودی دی اینډ ټیک اپ د لیډ او دا سر ته یې اوس لرې کړه لکه دا بوتل د اوبو نه ډک راواخله او په ډک بالټۍ اوبو کې الټه کړه او بیا ته یې په الټه کېدو کې چې کله دې الټه کړو نو سر ته اوس لرې کړه دویم نمبر کار وکړه پوش د ربر ټیوب انټو د نیک اپ د باټل اوس د بوتل دا سټ چې کوم دی دا مرۍ چې کومه ده یا سر مونږ چې ورته سر وایو په دې کې داسې کار وکړه چې دا نری پیپ دې کوم راغېستی و د ربر دا پکې ور دننه کړه breathe and deeply جوور ساه پکې واخله لکه جوور ساه واخله اول ځان رسې هوا راکاږه breathe and deeply جوور ساه راکاږه د blow gently then blow gently into the rubber tube until your lungs are empty اول داسې کار اوس وکړه د تجربې لپاره چې جوور اوږد ساه راکاږه مونږ چې اوږد ساه وایو که نه اوږد ساه راکاږه چې هوا دې پیپړو ته لاړه شي او بیا په قلاره باندې بلو جنټلي واپس یې پوکه دا هوا په قلاره باندې انټو د ربر ټیوب د ربر دا کم پیپ چې دی نری دې ته انټل یور لنګس ار امټي د هغه پورې چې ستا پیپړې مکمل د هوا نه صفا شي 3 نمبر داسې کار وکړه all the air you breathe out will be trapped at the bottom of the bottle وایي کومه
کومه هوا چې تا دننه راښودلې وه اوږد ساه ژور ساه دې راښودلی و هغه هوا به او واپس دې پرېښودو په دې پیپ کې نو هغه به لاړ شي او د بوتل دا بره سطحه چې کومه ده دا الټه طرفه چې تاسو ته ښکاري دا بړبوقۍ شانتې جوړې کړي دي دا وړه وړه ډاټس په دغه ځای کې به دا راجمع شي څه به وشي تا چې څومره هوا پرېښوده بریت اوټ دې کړه بهر نو ټریپ هغه به ونښلي ایټ د باټم ایټ د ټاپ اف د باټل د بوتل په سر باندې بیا this is how much air your lungs hold نو دا وایي تا ته دا خبره وښیي چې یاره ستا د پیپړو څومره هوا نیولې وه څومره هوا پکې ځایي ده مارک دیټ پوینټ with a line and write your name with it اوس داسې کار وکړه چې په کوم ځای پورې ستا دا دغه لاړې دا څومره دا ساه چې دی هلته ښکاره شو په هغه اوبو کې وایي په دې باندې خو مارکر نه خراکه خپل نوم ورته ولیکه لکه څنګه چې په تصویر کې هغه دی کړی دی other members of the group do the same ستا سره دا د ګروپ کارو ډېر شه کسانو په یو ځای باندې کاوه نو وایي نور د ګروپ ممبرز ملګري چې کوم درسا دی هغه دې هم داسې په نمبر خپله هوا چیک کړي اوږد ساه دې راکاږي بیا دې په دې بوتل کې پرېږدي خپل نوم دې ورته هلته لیکي چې د کوم ځای پورې ساه ځي په بوتل کې چې څومره هلته جمع کېږي compare how much air do your lungs hold with other group member وایي دا خبرې اوس موازنه وکړه ویې ګوره چې ستا پیپړو څومره هوا راځای کولی او د نورو ملګرو هغه څومره نو چې هغه به زیاته وي نو چې هغه په پیپړو کې به کمه هوا راجمع کېږي د چا هغه ډاټس چې ته دلته وګوره دا وړې وړې بړبوقۍ شانته کې یې ورکړل دي نو دا به د چا هغه ډېرې وي چا به کم وي چې کله هر یو کاسې په نمبر کوي نو دا بس د دې لپاره شو چې یاره ستا په پیپړو کې څومره ساه راجمع کېږي څومره هوا پکې راجمع کېږي نو دا پکې ستاسو لپاره یو تجربه شوه